بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانې مینې والو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. پروګرام د پښتون غږ سره محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینه والو ویډیو م جوړه کړه یو وړه غونته، مقصد صرف دا دی چې زمونږ په محله کې یو درې داسې زنانه دي، تقریبا 15 زنانه دي، خو درې داسې دي چې د هغوی خاوندان وفات دي او هغه کونډې دي، او دوه داسې دي چې د هغوی خاوندان بیمار دي د زړه او د کار روزګار یې خاوندان پرېوتي دي، او دغه 15 کوره داسې دي چې د هغوی ګزاران ډېر په ګرانه باندې کېږي. نو زمونږ نمبر یې د آفتاب او زمونږ نمبر یې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، صرف د دې دپاره چې تاسو رابطه وکړئ موږ سره چې موږ درته هغه ور وښایو. هغوی ته د فوډ پیکج ډېر سخت ضرورت دی، کو هر څونه وسی کېږي چې هغه ورسره وکړي. دا ویډیو د دغې مقصد دپاره وکړه. نه دغه 15 کوره دي چې څه ټایم هم تاسو رابطه زموږ سره وکړه، هغه کوره دروازه به درته موږ وښایو. الله په دغې باندې ګواه کوي، ځکه چې چاته هم مه وایئ ښه بدله ورکوونکی چې دی هغه الله دی. الله تعالی به د دغې بدله درکوي. او دغه 15 کوره دي، د هغوی ګزاران ډېر په سخته باندې کېږي، ځکه چې د یو کور چې د ګټې وټې سړي او هغه مړ شي نو بیا څوک هم د دغې کور سره لاس نه کوي. او واړه بچي دي، ماشومان دي، د سکول هم دغه حال دی، او واړه د پیکوړو والا سره کار کوي، کله د چا سره. نو دغه زموږ تاسو ته یو خواست دی چې د دغې خلکو سره ودرېږئ. دغه 15 کوره دي چې کله هم تاسو مونږ ته رنګ وکړو یا زموږ سره رابطه وکړه، دغه دروازه به تاسو ته مونږ وښایو. په خپله راشئ، ولته یې ورکړئ د ماښام په تیاره کې چې چاته هم پته ونه لګي. الله تعالی به په دغې باندې ګواه کوي او دغه د ثواب کار دی. نو انشاءالله مونږ به ستاسو په تمه یو. د آفتاب نمبر به هم په سکرین باندې. زموږ مقصد صرف په نمبر کې صرف دا دی چې چاته هم ستونزه وي چې مونږ سره رابطه کوي او الله ارسه کوي، خو چې مونږ ورسره دغه کوشش کوو، دغه منډه ولوو چې دغه کار ورسره کوو. ډېره مننه د الله په امان.